د لیکلوس او رسنیزه ژبه درنو مینوالو سلامونه. موږ او تاسو په ح درس لرو. ح هغه عربي توری دی چې پښتو ته راغلی او دخیل توری ورته وایي. دا ډول ځینې عربي کلمې هم پښتو ته راغلي که بدلې سوي دي. مثلا قمیص په کمیس بدل سوی، دا ټیک دی، مفغن یا پښتو شوی بڼه یې ده. خو ځینې داسې کلمې دي چې پښتو کې بدلې سوي یا مفغنې سوي یا پښتو سوي نه دي او په بل توري سره لیکل یې تېروتنه ده او معنا بدلوي. اوس هوا، هوا ته هوا ویل تېروتنه ده او دا ځکه زه لیکمه چې یو وخت جمهوریت کې په دې ننګرهار کې یوه لیسه ده، بی بي حوا لیسه، هوا ده، څه پېښه سوې وه، بیا رسنیو کې په هوا سره لیکلي وو. هوا خو پوهېږي چې څه ته وایي. هوا چې ده د بابا آدم میرمن ده او معنا یې ده ژوند. هوا معنا ژوند. همدا وجه ده چې هوا ته ام البشر یا د انسانیت مور هم وایي. نو هوا په ه سره مه لیکئ یوه. او بل دا ده چې حرام چې ده که په مخ خو ټیک د تلفظ اکثریت خلک وایي دا شی آرام دی یا پلانی آرام خور دی، خو که لیکې ته به حرام لیکې او تلفظ یې هم ښه دا ده چې حرام سره وکړي. که آرام دې کړ، آرام بیا سهولت ته هم وایي، هوساینې ته هم وایي، استراحت ته هم وایي. ګوره څومره فرق شو. یا حمزه ده، حمزه د محمد صلی الله علیه وسلم تره وو. حمزه لیکلي تېروتنه ده، یعنې د ځینې کسانو نومونه حمزه وي، لیکلی په څه شي سره وي؟ حمزه سره. حمزه چې ده څیرونکي زمري ته وایي، خو حمزه چې ده بیا یو عربي توری دی. دا ډول حمیره د محمد صلی الله علیه وسلم میرمن عایشه چې ده به ورته حمیره ویل، سره او سپینه ښځه یا سرکۍ، سرکو هم پښتو کې ورته ویلی سئ. دغه که حمیره وي تی په هیلې کې دا هم تېروتنه ده. حمیره ما ډېر ولټوه، معنا نه لري. نو دا څو کلمې سوې. تاسو هم که کومې بېلګې لرئ زما سره یې شریکې کړئ. هدف مې له دې کلمو نه دا دی چې که پښتو ته عربي کلمه راغلې پښتو شوې یا مفغنه شوې نه ده، لکه قمیص په کمیس بدل سوی یا قطار په کتار بدل سوی، نو چې نه دي بدل شوي تاسو یې مه بدلوئ، همغسې یې ولیکئ. که بدل هم کړ بیا معنا یې تېروتنه کوي، لکه دلته چې ما درته ولیکل. او بله خبره دا ده چې هغه ورځ ما عیسی ویلي و چې عیسی یې مه لیکئ یا مشتبه مشتبه یې مه لیکئ. بیا ځینې ملګرو لیکلي وو چې دا خو نوم دی او باید بدل نه سي. نه، زه هم پوهېږم دا نوم ده، باید دا شی ونه لیکل سي، خو دا عیسی که دا شی لیکي تلفظ یې بدلیږي. دلته که دا شی تا ولیکه دا تلفظ بدل څه ناسمه معنا ورکوي، خو دلته که عیسی زه دا شی لیکم نو دا شی تلفظ کیږي، ځکه یې باید ولیکم او د ګډوډۍ مخه ونیسم. خو خیر په دې باندې ما یوه بله ویډیو تیاره کړې ده، راتلونکي کې له تاسو سره شریکومه. ښه وخت.